مسافرۍ مې زړه نری کو مسافرۍ مې زړه نری کو چې تش وطن را یادوم جړه راځي نه. سلامونه اونۍ کې هیلې ستړي مه شئ، هیله مند یم چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به تاسو راته یاستئ او په دې هیله باندې یم چې دغه اونۍ به تاسو تر دې دم پورې په خیر او په خوشحالۍ باندې تېره کړې وي. ډېرو قدرمنو دوستانو تاسو چکر خپرونه له شمشاد نړیوال تلویزیون نه ګورئ. دا ځل د چکر ځایونو په لړ کې او د چکر خپرونو په لړ کې د هیواد نه بهر راغلی یم. دا ځکه چې د ګران سمسور افغانستان تاسې ښکلاګانې ولیدلې، هلته بېلابېلو ځایونو ته ورغللو او تاسو ته مو خپل د وطن ښکلاګانې در وښودلې. نو مسافر وروڼه زموږ نه یو څه خفه وو او د دې په څنګ کې موږ ته کومنټونه پرېښي وو، پیغامونه یې رالېږل چې تاسو موږ هېر کړي یو. نو نه، شمشاد په هر ځای کې له تاسو سره دی، موږ هېڅکله تاسو نه هېروو. نو دا ځل مې وغوښتل چې چکر خپرونه د هېواد نه بهر متحده عربي اماراتو ته ورشم او هلته تاسو ته د پښتنو ورونو ژوند او د دې په څنګ کې د هغوی کار او روزګار او د دوی سره ټوکې ټکالې زړه خوالې دا به ورسره کوو او تاسو باندې به زه د اماراتو سیلونه کومه بدون د ویزې نه او بدون د ټکټ نه. تاسو چکر سره واوسیږئ او دم ګډۍ زه راغلی یم د دوبۍ ښکلي ځي ته، یو چکر ځي ته چې دلته ډېری ځوانان د چکر او د بنډار لپاره راځي او سره د دې بس د دې ځای نوم به تاسو هرومرو اورېدلی وي ځکه چې دا ډیزرټ سفاري ده. نو واقعیت صحرا ورته وایي چې هماسې صحرا ده. دلته به ځوانان ګورو، د دې چکرونه به ګورو او تاسې باندې به زه نن ډیزرټ سفاري ګورم په چکر خپرونه کې. له شمشاد سره اوسېږئ او چکر خپرونه خوندونه واخلئ. You are watching Checkered Program from Desert Safari. ګلونو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو چکر خپرونه د هېواد نه بهر په ډیزرټ سفاري کې ګورئ. دوبۍ کې یم واقع چې دلته ډېری ځوانان د چکر او د بنډار لپاره راځي او سره د دې دلته به ځوانانو به ځینې کیمپونه جوړ کړي وي دا د سیاحتینو لپاره. دلته چې څوک د چکر لپاره راځي نو دلته راځي واقع چې ډېر زیات خوند کوي، ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي. نو دا ګران ګورم دلته پښتون ولاړو ما دلته راځه دې سره خبرې اترې وکړم چې دا څه کوي دلته، څه مصروفیت، څه دنده لري او سره د دې که دلته کار کوي یا د چکر لپاره راغلی. سلام ستاسو نوم؟ وعلیکم السلام، زما نوم غفران الله دی او زه د پاکستان کې د دیر اوسېدونکی یم او دلته زما د 2010 نه زه د ډیزرټ سفاري کې کار کوم او دا لکه ډېر زبردست انټرټینمنټ دی دلته. دا چې د تفریح او د چکر ځای دی نو ته څنګه داسې خفه ولاړ غرمې ډوډۍ دې نه ده خوړلې، که څه حساب دی یا که څوک نه دي راغلي، مشتریان نه لري؟ نه جي خفه خو نه یم. موسم وخانده زه پوه شم چې خوشحاله بالکل ښه خوشحاله یو او موسم هم ډېر زبردست دی او دلته ډېر خلک راځي، ټورسټ چې راځي نو د چټ کاروبار کوي. زه دلته لینډ کروزر هم چلوم او د ترانسپورټ منیجر هم یم. د بسونه چې کوم ورکوم د کمپنۍ ته نو د 8-10 سالو نه زه دا کار کوم. کله وطن ته ځې د وطن ډیرې، د وطن ښکلاګانې، د وطن چکرونه چې را یادېږي او که نه په دې صحرا کې پروت یي؟ نه، وطن ته خو به خامخا ځو، ولې به نه ځو. او وطن ته خو داسې ګرمۍ موسم کې دی دا دغه لږ کمیږي نو بیا ګرمۍ موسم کې موږ 2-3 میاشتې ځو هلته او جی هلته ځو. نو تا ویلې چې څومره وخت کېږي دلته کاروبار؟ د 2010 نه یعنې څو کاله؟ 8 کاله کېږي. په دغه 8 کالو کې خو به طبعا خوږې ترخې یو څه خو به لري، جالبې خاطرې خو به هرومرو لري. تا نه به یو څه جالبه خاطره واورو، هغه خاطره چې همیشه دې په یادېږي او تا خندئ. داسې خو به نه یې شوي کومه ورځ دې صحرا کې ورک شوی؟ نه ورک شوی خو نه یم، خو د خندا نه او د لږ یو ځل مې اکسیډنټ کړی و د لینډ کروزر باندې کلټي شوی و نو هغې په وجه باندې ماته ډېر تکلیف رسېدلی و. دا دې ښه خاطره ده. ته راته ووایه څنګه دې ټکر وکړو؟ نو ټکر داسې و چې دې کسانو ته پته ده د لینډ کروزر خامخا په ډین باندې دا سلایډینګ کوي نو په دې کې ډېره خطره هم وي او بیا بیلټ میلټ چې چا نه یې لکه دغه کړی نو د هغې په وجه باندې خامخا نقصان سړي ته رسي. ډېر احتیاط به کېږي دلته خو چې واقعیت ډېر زیات مشکله ده. چکر خپرونه د 2 برخې لرو، شعر و شاعري
ټوکې ټکالې ذهني دا یو برخه او بله برخه چې د زمونږ ذهني پوښتنې دي دا چې ته مسافر یې نو هرومرو یو څه به در سره وي که نه دا د زړه درد دې لږ راته په شعرونو کې وایې سندره راته وایې ټپه راته وایې غزل راته وایې مسافر رونه دي ګوري خپل وطن جی شعرونه او ټپې خو معذرت غواړم او باقي که تاسو تاسې تپوس کولی شئ ته خفه راته ښکارې داسې یو دقیقې پورې وخانده بیا به دغه دواړه برخې مونږ پرېږدو صحیح ده بس صحیح ده ومې خندله سم په داسې کړس کې به وخاندې څنګه مشتاق جان دا خبره ده صحیح ده ځه ورځه صحیح ده بس تاسو داسې یو خبره وکړئ چې هغې پورې ماله خندا راشي که نه زه به ورسره وخاندم ځه صحیح ده وخانده بس وم خندله یو بله ذهني پوښتنه به هرومرو درته وکړم صحیح ده دا څه شی دی که نه چې په ځمکه هم سم تللی شي په لاره باندې هم سم تللی شي په غره هم سم ختلی شي په شګه کې هم سم تللی شي ډېر وړوکی شی دی او کله چې اوبه راشي که نه اوبه چې وګوري چې اوبه راورسېږي هېڅ نه شي تللی بس جام پاتې کېږي د خدای دې کور د مارسوران که مار دی وایي هغه څه شی دی د ځمکې ډېر وړوکی شی دی هغې نه بل وړوکی شی به نه وي زندجاتو کې یاره ما ته خو به میږی ښکاري نو څنګه پوه شولې نو بس ته وایې چې وړوکی څیز دی او په زندجاتو کې نو میږی موږ ورته میږی وایو ستاسو په پښتو کې به ورته بل څه وایي ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله شولم تا ته ښه وختونه کامیابه شولې یا ملګري دې چک چک کوي درته د چا سندره ورته ډالۍ کړم بس د نازي اقبال په آواز باندې ښکلې سندره به د نازي اقبال ورته ډالۍ کړم نازي اقبال یې هم خوښېږي او که نه لږ زره د خاطرې ولې هم نه خوښېږي ته مینه ورسره نه دا خو نشو ویلی مینه ویلې دلې ښه وختونه ورته غواړم سندره به ورته راکړي تاسو ډېره مننه السلام علیکم ګلونو ښکلي او ګلالي ځوانان داسې پیدا کېږي د کوزې پښتونخوا یا د برې پښتونخوا د دې سره به خبرې اترې کوو خو اوس ځو په ګډه سره سندره ګورو د نازي اقبال چېرته مه ځئ چکر خپرونه په ډیزرټ سفاري کې وګورئ
بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډیزرټ سفاري کې یم، دوبۍ کې هغه ځای کې یم چې د نړۍ بازار دی، د څراغانو بازار دی او د دې په څنګ کې د ښکلاګانو ښار دی. ډیزرټ سفاري کې یم چې هغه ډېر زیات خوند کوي. دلته دا بنډارونه ګورم، چکرونه ګورم، ډېر زیات خوند کوي. ځوانانو سره به خبرې اترې وکړم. یو ښکلی او ګلالی ځوان ګورم چې دلته ولاړ و. مال راځه دې سره خبرې اترې وکړو، وبګورو چې دا د کوم ځای دی، دلته په چکر باندې راغلی. سلام، ستاسو نوم؟ وعلیکم سلام. ما موین نوم دی. د کوم ځای دلته په چکر باندې راغلی؟ د دوبۍ کوم ځای نه ته نن دلته په چکر باندې راغلی ډیزرټ سفاري ته؟ زه د مرینا راغلی یم نن دوبۍ ته ډیزرټ سفاري له په چکر باندې. او دې ځای کې مو تاسو سره ملاقات وشو، مو ډېر خوشحال شو او تاسو مو له ټایم راکړئ. تاسو هم ډېره مننه. ډېر زیات خوند یې وکړو چې تاسو مې دلته ولیدلي. تنها راغلی که نور ملګري دوستان در سره وي؟ په دې صحرا کې خو تنهایي چکر هېڅ خوند نه کوي. نه دا ټول دي مو دوستان دي، دا ټول مو سره راغلي دي ډیزرټ سفاري له چکر له. د دوبۍ کومو ځایونو ته ډېر زیات په چکر ځي؟ تنها ډیزرټ سفاري ته ځي که نور ځایونو ته یې هم ځي؟ ځکه چې دوبۍ خو د نړۍ بازار دی او د دې په څنګ کې د ښکلاو څخه ډک یو ښار دی. مو خو وروره رسو دغې داشتې له او بس دا داشته مو خوښه ده او دا ډیزرټ سفاري مو خوښه ده او بس نور هم داسې لارو بار ګرځو خو دا ډیزرټ سفاري مو ډېره خوښه شوه. زیاتره ځوانان چې راځي ډرایوینګ کوي، موټر چلوي او عکسونه اخلي، هغه هم سلفیانې اخلي او ساده تصویران هم اخلي. ته څه کوې دلته؟ بس دغه ځای کې مو په چکر راغلي یو، دغه ځای کې ملګرو سره ملاقات له راغلي یو چې ملګرو سره ملو شو. د تاسو غوندې خو ملګرو سره ملاقات وشي او ډېر خوند یې وکړو. همیشه خوشحاله اوسېږي. چکر خپرونه ده، تفریحي خپرونه ده له شمشاد نه. نو موږ راغلو ډیزرټ سفاري ته. موږ ویلې دلته دا پښتانه ورونه وګورو، که هغه د لر وي که د ور وي، د هغو سره خبرې اترې وکړو او د دوی نه ښکلې سندرې، شعرونه، زمزمې، ټوکې ټکالې واورو او څه ترېنه خوند واخلو. مسافر ورونه او په وطن کې دي کسان ګورو، هغوی به هم خوشحاله وي. سندره راته وایه چې خوند ترې واخلو. ټپه مې درته وایه. یوه ټپه خو نه کېږي، یو سندره راته هم شه، یو ټپه شه، یو تا ویلې لطیفې راته ډېرې زیاتې راځي، یو لطیفه هم شه. زه خیر یوه لطیفه وشو ځه پیله. یو لطیفه، یو ټپه، لږه ښکلې سندره ورته. بس یاره سکول کې به نه ده پیله موله به کور کې پلور وی چې یاره ته د شعر بچی ته د شعر بچی. نو به سکول له ولاړو، سکول کې به شرارتونه هغه و پوه شولې که نه. استاد راته وی چې یارې داسې حساب ده چې ته خو موله سره سړي زوی نه لګې. ما ته مو چې استاد دې دا خبرې صحیح داسې موله مې پلور وي چې ته د شعر زوی. ډېر زیات خوند یې وکړو. دا دې خپله جوړه کړله که درته یاده وه که څنګه؟ دا مو خپل هر شی دي. تا ویلې یو سندره هم درته وایم او یو ټپه راته وایه، ښه په ښکلي طرز کې وایه. یوه ټپه مې درته وایه. لږه ښکلې سندره راته هم شه ورته. و یاره را منډه که اختر دی، دواړه لاسونه مې کلاو نیولي دینه او د غره په سر د وینو ډنډ دی، جینۍ ورخیږي لوپټې پې رنګ کوینه. بس ته جي دا خو سندره شوله. اوس راته یو ښکلې ټپه ووایه ورځه. یاره بس زه څه ټاپه درته وایم. تا ویلې چې ټپه هم راته راځي ورځه. بس ټاپې مې درته وویلې، سندرې مې نه درته څه وختونه درته غواړم. بس اختر ورو ورو هم را روان دی. اختر ته داسې خوشحاله یې، نو بس په نیکریزو لاسونه دې سره خوښېږي. ما ویلې نه ویلې نه وایي. د خدای په امان تاته ښه چکر غواړم په ډیزرټ سفاري کې. ګلونو بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. چکر خپرونه ده په دوبۍ کې ډیزرټ سفاري کې یا په صحرا کې د ښکلو او ګلالیو ځوانانو سره. مخکې مې ویلې چې دلته ډېری پښتانه ورونه هم راځي د چکرو د بنډار لپاره او سره د دې دلته ځینې کمپونه هم جوړ کړي دي. د دې څوک چې د چکر لپاره راځي یا د وزټ لپاره راځي، بیا دلته ډېر خوندور خواړه هم پیدا کېږي. دا ګران ګورمه چې دلته بس د ملګري سره ناست دی، خوراک کوي چې نه پوهېږم دلته به څه شی ډېر زیات مشهوره وي. راځي چې دی نه پوښتنه وکړم. سلام دواړو ته. ته ستړی مه شئ، ستاسو نوم او خپل ځان یې راته معرفي کړه. دم ګډې څه شی خورې؟ دا څه دي؟ वालेकुम सलाम. ज़मा नामा तारिक थे, तारिक रहमान. पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ख़ास तौर मुटल नहीं, लेकिन उस मु पेशावर के कोर दा पेशावर के उसी भी. کوم
خواړه دي دې په اړه باندې راته ووایه او په ډیزرټ سفاري کې یا په صحرا کې دلته کوم خواړه ډېر زیات مشهور دي دیزی کې انټرنیشنل بوفه ده مو سره مو ویلي څه هر رقم ته خلک رسي هر یوې کنټرۍ نه رسي خلک ځکه مو انټرنیشنل بوفه دیزی کې کوو خپله دلته کیمپ لري د دیزي مسؤل زه دی کیمپ انچارج یم اور دا کیمپ دی مو پښتانه کیمپ ده جنت افریدي نومیږي مغه په نامې دا کیمپ ته که تاسو ساین بورډ لیدلی بار دا کومه نقشه جوړه کړې ده خیبر ګیټ والا دا یې ټول مغه آیډیا ده اور زه صرف انچارج یم دی څومره وخت کېږي چې د وطن نه بهر یې دلته مصروف یې په خپل کارونو کې تنها یې که کورنۍ در سره هم دلته چېرته ده زه پیدا اندیزي کې شوی یم اوس 13 کاله عمر مې ده کلي ته څه راڅه تقریبا 15 شپږ بار ته لوړ یم راغلی یم اور الحمدلله واده مې اندیزي کې ده 3 بچې مې یاد دي راسره ټول راسره اندیزي کې دي بس څومره مودو پس یو چکر وطن ته ځې هلته چې ځې چکرونه وهي زه تقریبا داسې یو څه شپږ میاشتو بعد داسې یوې هفتې ته لوړ شوم بیا روشم نه خپل پردي وګورو کلي کې نه بچیا ځون سره بیا یو رویه یو څه هغوی الګ کلچر ازي کې ګوري کلتور هغه هیر نه کړه ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله شولم نو اوس څه شی خوړل دي په اړه دې راته ووایه دا مو اوس چاټ مې راغوښتم دا کیټرینګ والا کوم خلک دي سپیشل لږ مو ته چاټ جوړوي ویلې مو بوفې سره روزانه خوراک نشو کوی ملګری دې داسې په کار ګوري فکر کومه دې چاټ کې بوره اچولې ده که څه حساب دی نه داسې څه نه ده دا یې مو ورور مې ده لاهور نه ده د ایډونچر پلانټ کمپنۍ مالک ده او دې مو په شریکه دیزي کې کار کوي نو زه به دې نه یو کپ وکړم تا خو ساتو نه کړو موږ بیا خپله وګورو چې رښتیا بوره پکې اچولې ده که نور داسې مسالې مرچ او مالګه دا شیان یې اچولي اجازه خو دې ده ته هم راسره وخوره اوس مهرباني وکړه واه واه څومره زیات خوند کوي په دې صحرا کې دا چاټ ډېر زیات مزېدار خوندور دي مننه چکر خپرونه د شمشاد ټلویزیون کله ګوري ولا کور کې وډوي ګوري مو سره دوره ټایم نه وي چې مو ګورځي د مسافرۍ کې شعرونه ځینې کسانو ته ورځي لنډۍ ورځي زمزمې ورځي ټوکې ټکالې ورځي تا ته څه شی درځي نو مو ته ښه سندرې دوره نه رسي پښتو کې وایي شي نو وړاونې دوه ټکو وله شاعري ده وړاونې شاعري به درته وایو مهرباني وکړه لږه وړه شاعري راته ووایه موږ بیا په غټه باندې قبول کړو څنګه مشتاق جانه صحیح ده وایي بلکل صحیح ده خلک ذره په طرز کې په احساس صحیح ده مسافري د ډېره وکړه راځه روزي به خدای پاک رسوي وای زبردست ری بشي له خیره سره تشویش مه کوه صحیح ده ډېره مهرباني وختونه غواړم درته خوشحاله شولم کور ودان چې تاسو مې دلته ولیدلي تاسو ته ښه ژوند په دې صحرا کې ډیزرټ سفاري کې غواړم د چا سندره ورته ډالۍ کړو موږ خو رحیم شاه پېژندو کله ګانې یې نه کله وورو نه هغه ولا کومه ګانه تاسو خوښوي څه ولا کوي یوه ښکلې سندره ورته ډالۍ کړم تا ته ښه وختونه غواړم او د دې په څنګ کې لر او بر افغانانو ته که څه پیغام لري مهرباني مو ټولو ورونو ته همدا پیغام ده چې مو مسافر یو دوبۍ کې وخت تېروو نه ټول یو ورونو ونیو که مو افغانیان یو که مو پاکستانیان یو هر یو ملک نه ډفرنټ کنټري نه خلک دي چې کارونه کوي خپل مهنت ته لیکن بیا وطن خار سړي خپل وطن ده ډېره مهرباني سندره ګورو وروسته د هغې چېرته مه ځئ شکر خپرونه په ډیزرټ سفاري کې وګورئ ترې خوندونه واخلئ او زبسوري لدر زما دلونگو شانو زلفی د گل شاشانو دلونگو بنی سانگی د گل شا او زبسوري لدر زما دلونگو بنی سانگی د گل شا او زبسوري لدر زما دلونگو شانو زلف د گل شاشانو
شاشانو جانان کابلو کوچیو کو دلونگو جانان کابلو کوچیو کو دلونگو ونی مای خالی دربار تا اکڑو سلامنا دلونگو ونی سانگی دی گلشا او زبسوری لدر زما دلونگو راشا پخوا تیرا تکینا دلونگو راشا پخوا تیرا تکینا دلونگو ونی چی در توایم او دخپل خوک زړګي حلونا دلونگو ونی سانگی دی گلشا او زبسوری لدر زما دلونگو زلفی خوری کا گل تری جوڑ کا دلونگو زلفی خوری کا گل تری جوڑ کا دلونگو ونی زرمانی ستا دخورو زلفانو یما دلونگو ونی سانگی دی گلشا او زبسوری لدر زما دلونگو ونی سانگی دی گلشا او زبسوری لدر زما دلونگو شانو زلف دی گلشا شانو زلف دی گلشا شانو ګلونو ستړي مه شئ په خیر راغلی ورو ورو ماښام کیږي دلته نوره هم ښکلا زیاتیږي د څراغانو ځکه چې ډېری ځوانان دلته راځي د سیاحت لپاره وزټ لپاره بیا د شپې هم پاتې کیږي په دې کمپونو کې د صحرا کې ګرځي ځینې لوبې کوي ځینې په اوښانو باندې کیني او ځینې بیا ډرایو کوي واقع چې ډېر زیات خوند کوي ځکه چې ډیزرټ سفاري ده دوه دانې ولاړو دلته د پښتو خبرې کولې ډېر زیات خوشحاله شولم ما لې راځه پښتانه خو دلته ماشاءالله ډېر پیدا کېږي د دوی سره خبرې اترې وکړم چې دوی د کوم ځای دي او د کوم ساحې نه د دوبۍ دلته راغلي دي د چکر لپاره دواړه ستړي مه شئ ته ستړی مه شئ ستاسو ښکلی نو الله دې مل شه زما نوم رضا خان دی تاسو ته هرکلی وایو په ډیزرټ سفاري کې زه خپله یو ټور ګایډ یم ډیزرټ ګایډ یم دا څومره کسان چې تاسو ګورئ دا مونږ راولو او خوشحالۍ ورکوو دا خلک راځي دلته ښکلاګانې ګوري او د ښکلی ډیزرټ ګوري اصلي کسان دې مونږ پرېښي مونږ چې وګوري ځانونه پټوي دا ولې نه الله دې وکړي چې پښتانو ته خو مونږ خوشحالېږو پښتانه دې راشي دلته مونږ پښتانو ته نور هم خوشحالېږو نو څومره وخت کېږي دلته کاروبار کوې دا کسان د کوم ځای نه راوړي څنګه پیدا کېږي دی دا خو ټولې دنیا نه کسان راځي دا خو انټرنیټ باندې مونږ کسان پیدا کوو زمونږ ویب سایټس دي زمونږ کسان ورته ناست دي او ټولې دنیا نه خلک راځي اول خو به زه دا ووایم چې لر او بر پښتنو ته زما سلام او الله دې وکړي چې زمونږ ملک کې امن راشي زمونږ په ملکونو کې خوشحالۍ راشي دا خلک به زمونږ ملکونو ته راځي او کاروبار کوي خو شکر د دې نه ډېر ښکلي دي نو ټولو پښتنو ته اول دا امان دا زما پیغام دی لر او بر پښتنو ته چې امن راولئ خوشحالۍ راولئ محبت پیدا کوي ډېره زیاته مننه کوم ته ستړی مه شې چې ګله ستا ښکلی نوم نو کله چې دا کسان ګوري دا صحرا ګوري څومره زیات خوندونه ترې اخلي وعلیکم السلام ما نوم واقف رحمان دی زه د هنګو یم او ډېر ښایسته موسم دی او مونږ زه ټور ګایډ یم
او دلته موږ کسان راوړو ډېر خوند یې وکړو تاسو سره میلاو شو او خدای دې وکړي موږ علاقو کې هم داسې امن راشي او تاسو سره میلاو شو ډېر خوند یې وکړو. مننه، همیشه خوشحاله اوسېږئ. بس کورونه دلته دي، دا کاروبار دلته څنګه دی؟ د چې کوم ګاډي ډرایو کې ته الحمدلله موږ دلته خوشحاله یو. موږ کورونه پاکستان کې دي، دلته موږ کار کوو کمنیانو سره او دغه پیک اینډ ډراپ والا ګاډي د چلوو، لینډ کروزر د چلوو، کسان د راوړو او ډېر خوند یې وکړو تاسو سره میلاو شو. ډېره زیاته مننه کوم، همیشه خوشحاله اوسېږي. موږ هم د ګران سمسور افغانستان نه راغلي د هېواد نه بهر داسې لر او بر پښتنو پسې ډېر زیات خوشحاله شولم تاسو مې دلته ولیدلې. نو جالبه خاطره خو به هرو مرو لرئ ځکه چې دومره وخت کېږي دلته ډرایو کوئ. کومه په دې صحرا کې داسې خو به کومه ورځ نه وي شوې چې موټر دې بې برېکه شوی؟ ډېره ښه خبره دې وکړه. زمونږ خو هر وخت مرګ سره لوبې دي او کله په کډو باندې ورځو، کله هم بنټې ماتې وي، کله ورته ټیرونه ډزېدلي وي. زمونږ دا ایډونچر ډرایوینګ دی او دې کې ډېر زیات خوند دی. دا ډرایو تا چېرته زده کړو؟ چېرته د ښوونیز مرکز کې زده کړو یا که خپله بس؟ نه، دا خو دلته مونږ ته ټریننګ راکولی شي د ارټیا طرف نه او باقاعده زمونږ ټیسټ اخیستی شي لکه څنګه د روډ لینسس وي داسې زمونږ د ډرایوینګ لینسس دی. همیشه خوشحاله اوسېږئ. تاسو ته ښه وختونه غواړم، ښه چکرونه ورته غواړم. چکر خپرونه ده، سندره راته وایي، شعرونه راته وایي، لنډۍ راته وایي، ټپې راته وایي، هیوادوال هم ګوري، د دې په څنګ کې مسافرونه هم ګوري. ډېره ښکلې خبره دې وکړه. دا ښکلې هوا چلیږي او رنګینه فضا ده. ما ته خپل کلی دوابا انګوره یاد شو. زه به د خپلو ملګرو دپاره یو شعر ووایم. وایي زما د لرې وطن یاره، مونږ مسافر یو که نه، زما د لرې وطن یاره او دیدن د باد سره شامل که چې راځي نه. ارشاد باد هم ډېر زیات لګېږي، یو دانه بل داسې ښکلی راته. یو به بل ووایم. دا ملګري مې ډېر رایادېږي د خپل د وطن سردار علي او زما ابوبکر. نو یو به دا ووایم چې زما د لرې وطن یاره، زما د لرې وطن یاره، ځان د سپوږمۍ که چې دیدن زه ستا کومه. بس ځان به سپوږمۍ کې ته ورته لمر شه. ډېره مننه، ډېره مننه. تا نه څه وانه ډېره مننه ورور مې، بس ما ورور درته ویلو شعرونه. ډېره مننه، ښایسته اوسې. ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله شولم. ښه وختونه درته غواړم. راځه بس تاسو ته د چا سندره ډالۍ کړم؟ ما ته د هارون باچا صاحب سندره ډالۍ کړه. هارون باچا سندره ورته ډالۍ کړم. خدای په امان تاسو ته بس ښه وختونه، ښه کار. ډېره مننه. بس دلته ډېری ځوانان، ډېری پښتانه ورونه چې دي دا د ډرایوري کاروبار کوي. نو واقع چې دا ډېر زیات خطر هم لري دا ډرایو، ځکه چې په دې کندې شته دي، چقوریان شته دي او رښتیا وایي چې ټایرونه پرې وچویږي، ټکر کوي، نو ډېر زیات خطرناکه دي. ورځو په ګډه سره ښکلې سندره د هارون پاشا ګورو. چېرته مه ځئ، ډیزرټ سفاري وګورئ. فزل باندې غبارا سړې سوای او چې دروغ جنا شهندا سړې سوای او چې دروغ جنا شهندا سړې سوای.
یختا پسدی دغه خپلیو تاوس ګورا چې یختا پسدی دغه خپلیو تاوس ګورا چې یختا پسدی او دی پیدا د سلپارا سړې سوای او چې دروغ جنا شي هندارا سړې سوای او چې دروغ جنا شي هندارا سړې سوای پدې کوي چې دا کار په خار کې خلک ټول فکر پدې کوي چې دا کار په خار کې خلک ټول فکر پدې کوي چې سړې سنوي لډارا سړې دروغ جنا شي هندارا سړې سوای د یار پزړه باندې غبارا او سړې سوای چې دروغ جنا شي هندارا سړې سوای او چې دروغ جنا شي هندارا به هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په خیر راغلی بس ماښامی شو دلته بس غږونه هم کیږي دلته اوس نور پروګرامونه هم جوړیږي ډانس کیږي ځینې کسان ډانس کوي ځینې کسان لوبې کوي ماښامی دی نو ډېر زیات خوند کوي د ګران سمسور افغانستان یو کس مې دلته ولیدو چې دا هم ډیزرټ سفاري ته راغلی د شکر لپاره ما دې سره خبرې وکړم چې دا د کوم ځای راغلی سلام ستاسو نوم زما نوم خلیل دی د ګران افغانستان د کوم ځای زه د کندهار یم کندهار کې بیا د کوم ځای کندهار کې د عیدګاه دروازې یم د کندهار نه راغلی دلته په چکر نه زه اصلي په ډنمارک کې اوسېږم لیکن اوس دلته د ډنمارک څخه دلته راغلی یم کې اصلي د کندهار یم کندهار په ډنمارک کې څومره وخت کېږي چې اوسېږي په ډنمارک کې تقریبا یو 28 کاله مې کېږي هلته غټ شوی یم بلې و دلته موزیک هم شروع شو څنګه عربي موزیک دې خوښېږي ترې خوند اخلي او عربي موزیک ډېر ښه موزیک دی نه راغلی که کورنۍ هم در سره ده بس اوس خو دلته تنها یم او نور دغه دوستان را سره دي کله کله ورته کندهار یادېږي خفه کېږي ورپسې او که نه ولې نه زموږ وطن دی بیخي زیات مې یادېږي بیا موږ مسافر یو نو خپل وطن مو ډېر یادېږي ډېر خوند راکوي او ځو داسې په 2-3 کاله کې حتما ورځو افغانستان ته کم کال و چې ته ګران افغانستان ته کندهار ته تللی وې په 2015 کې تللی وم بلې و دا 4 کاله شول چې نه یې تللی و تقریبا 4 کاله کې 3-4 کاله ځې بیا بلې و ولې نه حتما انشاءالله په بل کال ته مې انشاءالله پلان دی چې ولاړ سم د خیره مننه خوشحاله اوسېږئ موږ هم د ګران افغانستان نه کابل نه راغلي یو دوبۍ ته متحده عربي اماراتو ته بیا دلته راغلو ډیزرټ سفاري ته ډېر زیات خوشحال شوم چې تاسو مې ولیدلې کوم شعر راته وایه لنډۍ راته وایه ذهني پوښتنه رانه وکړو ټوکه راته وایه ځکه چکر خپرونه ده 2 برخې لرو بلې اوس هم ستاسو ته مننه کوم ډېر خوشحاله شوم چې تاسو مې ویل داس زه زما خو دونه شعر و شاعري نه ده زده خو یو وړوکی شعر به درته وایم وایي مور او وطن مې دواړه رایاد شول ځکه لکه ماشوم غوندې سلګۍ نیولی یمه
وای زبردست اوس خو ډېر زیات خوشحاله ښکاري مننه ډېره زیاته مننه کوم هېڅ کله بس خفه کېږه مه موږ به درته د وطن ښکلا یې ښیو بیا چې لاړلو تا ویلې ټوکه مې هم زده ده ټوکه راته وایې ولا ټوکه اوس دلته دا موزیک هم شروع سو نو بیا بل وخت انشاءالله درته وایم اوس که لږ زره ووایې څنګه ښه خوند به وکړي ټوکه یوه ټوکه به درته وکړم یو وخت یو څوک د یو چا کور ته د مېلمستیا دپاره ورغلی و نو بیا هغه ورته چې راسه زموږ سره ډوډۍ وخوره ډول ما ډوډۍ خوړلې ده زه به لاس دلته ووایم بیا هغه چې ډوډۍ شروع کړې وه د هغه مېلمنو در کوربه د ډوډۍ ډېره زیاته خوړلې وه نو بیا سړک د کوربه ورته ویلي وه چې دا لاس آینده کې بل ځای وه ډوډۍ دلته خوره ډېر زیات خوند یې وکړو مننه کوم ښه وختونه ښه چکر درته غواړم یوه ښکلې سندره به ورته ډالۍ کړم د خدای په امان مننه که د بيدالله په اواز کې کولی شي د بيدالله کندهارۍ مننه ښکلی او ګلالی ځوان دی چې بس دا هم راغلی ډنمارک نه دلته په چکر باندې د ګران سمسور افغانستان د قندهار دی سندره ګورو وروسته هغې له چکر سره اوسئ
ست کړم په لمبو ډېر جړه فریاد نه مې زړګی دی په سلګو شیدا د شم د سترګو لږ مې وکړه دوایي زړګی مې شو قلم قلم دا ستا په جدایي په مینه دې رنځوري مې سله کړې بې وفایي زړګی مې شو قلم قلم دا ستا په جدایي ګلونو یوه دنیا مننه کومه هیله مند یم چې تاسو چکر خپرونه یو څه لیدلي وي او ترېنه خوندونه مو اخیستي وي شمشاد هر ځای کې له تاسو سره دی او غواړو چې تاسو ته خوښۍ موږ درکو ځکه چې چکر خپرونه کې زموږ هیله او موخه تل همدا وي چې تاسو خوشحاله او سوکاله وساتو چکر خپرونه نن همدې ځای کې پای ته رسیږي ډیزرټ سفاري ښکلی ځای و چې ما هم ترېنه لیدنه وکړله ډېر زیات خوند راکړو هیله مند یم چې تاسو ترېنه پوره خوندونه اخیستي وي تر بلې خپرونې چې بیا زه دلته صافی ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم او د چکر نورې خپرونې د متحده عربي اماراتو څخه مه هېروئ تاسو ته به د دوبۍ ښکلاوې د متحده عربي اماراتو ښکلاوې به درښولو تر بلې خپرونې د خدای په امان